سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي پر پاکستاني پوځیانو د مرګوني موټر بم بریدونو دوام د راپورونو مخې د خبر پښتونخوا په هنګو کې پر یو امنیتي پوسټه وسلوال برید کې 9 پاکستاني پولیس وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. کشمیر کې د تاوتریخوالي له امله 10 کسان وژل شوي. کشمیر کې اعتراضونو پر تاوتریخوالي اوښتي او د راولکوټ ښار په شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې له 10 ډېر کسان وژل شوي. کشمیری عوام یا جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ان کا په کشمیر کې مخکې هم خلک وژل شوي دي او پرون په مستقیم ډول په خلکو باندې داسې ډزې وشوې لکه څنګه چې دوی د مرغیو په څیر ښکار کیږي. مونږ دا وحشت په سختو ټکو غندو. مونږ د پاکستان له ټولو اتباعو څخه غوښتنه کوو چې مونږ ټول باید د دې ظلم په وړاندې د کشمیري خلکو سره په یووالي کې ودرېږو. پر ایران د امریکا پراخ هوایي بریدونه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې په منځني ختیځ کې پر خپلو ځواکونو د ایران د برید له هڅې وروسته یې پر ایران د هوایي بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. مونږ به پر هغو ډېر سخت ګزارونه وکړو. پر مونږ 15 توغندي وتوغول شول چې په ساعت کې شاوخوا 8500 میله سرعت درلود خو ټول 15 توغندي له هدف ته رسیدو مخکې وویشتل شول او پر ځمکه راوغورځول شول. سره له دې هغوی برید وکړ. نو اوس زموږ وار دی. دا هم پوره خبرونه. د ریپورټونو له مخې د خبر پښتونخوا په هنګو کې پر یوه امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې 9 پاکستاني پولیس وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیسو په دغه برید کې اوښتې مرژوبله تایید کړې او ویلي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته څو ساعته دوام درلود. په وژل شوي کې یو جګپوړی افسر DSP دیار خان هم شامل دی. ویل کېږي چې د یو شمېر ټپي شوو پولیسو وضعیت نازک دی. له همدې امله ښایي د وژل شوو شمېر نور هم ډېر شي. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغه رامنځته شوې چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسته هم ورته برید شوی و. په هغه برید کې وسلوالو له چلودونکو توکو ډاک موټر په کارولو سره پر امنیتي پوستې برید وکړ چې له امله یې 15 تنه د پوځیانو پولیسو او دولتي کارکوونکو په ګډون ووژل شول. خیبر پښتونخوا په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو بریدونو د زیاتېدو شاهد دی. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د سیمه ییزو ټاکنو له ترسره کېدو سره هممهاله اعتراضونو پر تاوتریخوالی اوښتي او د راولکوټ ښار په شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې له 10 ډېر کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې دا نښتې د ټاکنو د دویم پړاو له ترسره کېدو مخکې رامنځته شوي. په همدې حال کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د ټاکنو په لومړیو پړاوونو کې د میرپور، کوټلې او بهمیر ولسوالیو له 13 څوکیو څخه 9 ګټلې دي. په کشمیر کې د تاوتریخوالي په دوام په دې سیمه کې د سیمه ییزو ټاکنو پر مهال پاکستاني پوځي رژیم یو ځل بیا په راولکوټ کې پر ولسي وګړو نیغ په نیغه ډزې کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کشمیري لاریونوال وژل شوي دي. د دې سره سم د دغه هېواد چارواکو په نښته کې د یوه امنیتي سرتیري او لږ تر لږه 3 اعتراض کوونکو وژل کېدل تایید کړي. خو د اعتراضي ډلې مشران وایي چې د وژل شوو شمېر تر 150 ډېر دی. ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता. رویټرز راپور ورکړی چې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې له سیمه ییزو ټاکنو سره هممهاله لرونه په تاوتریخوالي اوښتي دي.
سرچینې لیکلي د خلکو د ګډ اقدام کمیټې مشران چې سیمه ییز حکومت یې فعالیت منع کړی ادعا کوي چې د راولکوټ ښار په شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې تر 10 ډیر لارونوال وژل شوي دي. जिंदगी की बाजी हार चुके हैं. बाज वीडियोज आई हैं बिल्कुल सीधा लोगों पे आम शाहराहों में लोग भाग रहे हैं. जिस तरह परिंदों पे गोलियां चलाई जाती हैं इस तरह लोगों पे गोलियां चलाई गई. पश्तो मिलाम पार्टी और तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस बर्बरियत की इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है. बल्कि तमाम पाकिस्तान के उन लोगों को जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो रूल अफला पे यकीन रखते हैं, जो इंसानी हकूक़ पे यकीन रखते हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, हम सबको इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ होकर कश्मीरी अवाम या जहाँ भी अवाम के हकूक़ की बात हो रही है उनका په کشمیر کې مخکې هم خلک وژل شوي دي او پرون په مستقیم ډول په خلکو باندې داسې ډزې وشوې لکه څنګه چې دوی د مرغیو په څیر ښکار کیږي. موږ دا وحشت په سختو ټکو غندو. موږ د پاکستان له ټولو اتباعو څخه غوښتنه کوو چې موږ ټول باید د دې ظلم په وړاندې د کشمیري خلکو سره په یووالي کې ودرېږو. د راپور د معلوماتو له مخې د انټرنیټي ستونزو او د پراخې ګډوډۍ له امله د تګ راتګ پر لارو د ستونزو له امله د څه باندې 10 کسانو د وژل کېدو ادعا په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د رویټرز د راپور د مخې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د ټاکنو په لومړیو پړاو کې چې د دوشنبې په ورځ د میرپور کوټلي او بهمنپیر په سیمه کې ترسره شول له 13 څوکیو څخه 9 څوکۍ ګټلې دي. سرچینې لیکلي ټاکل شوې وه چې ټاکنې د جولای په 20 په یو پړاو کې ترسره شوې وې، خو چارواکو د امنیتي اندېښنو له امله هغه په 3 پړاوونو ویشلي. ټاکل شوې چې د ټاکنو 2 او 3 پړاوونه په ترتیب سره د اګست په 2 او 10 ترسره شي. په راپور کې راغلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټاکنو کې د درغلیو د ادعا له امله دغه ټاکنې بایکاټ کړي دي. د امریکا پوځ اعلان کړی چې په منځني ختیځ کې پر خپلو ځواکونو د ایران د برید له هڅې وروسته پر ایران د هوایي بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي پر ایران به پراخ بریدونه وکړي او زیاته کړې ده چې اوس د امریکا وار دی. بل لوري ته د ایران سپاه پاسدارانو ویلي چې په اردن کې د امریکا پر یو هوایي اډه او پوځي مرکز پلاستیک توغندي توغولې دي. هممهاله الجزیرې راپور ورکړی چې د مصر په یو د میام ښار کې د امریکا د طبیعي ګازو پر یو مرکز د بې پیلوټې الوتکې برید شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنټکام ویلي چې نن سهار وختي په ایران کې پر لسګونو پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. د سنټکام په خبره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې دغه عملیات په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د پرونیو توغندیزو بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د سپاه پاسدارانو اړوند لسګونه اهداف چې پوځي قومندانۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تاسیسات د څارنې او ساحلي دفاع مرکزونه او د ایران سمندري وړتیاوې پکې شامل دي په نښه شوي. په ورته مهال ایراني رسنیو هم راپور ورکړی چې د بندر عباس، ابو موسی، کیش او قشم ټاپوګانو او هرمز تنګي په شاوخوا سیمو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ریترز هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا په اردن کې پر خپلو پوځیانو له برید وروسته ایران په سختۍ په نښه کړي. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. موږ به پر هغو ډیر سخت ګزارونه وکړو
پر موږ 15 توغندي وتوغول شول چې په ساعت کې شاوخوا 8500 میله سرعت درلود خو ټول 15 توغندي له هدف ته رسیدو مخکې وویشتل شول او پر ځمکه راوغورځول شول سره له دې هغوی برید وکړ نو اوس زموږ وار دی دا په داسې حال کې چې د ایران سپاهي پاسدارانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ څو پلاستیک توغندۍ په اردن کې د امریکا د یوه هوایي اډې او یو پوځي مرکز پر لور توغولې دي په همدې حال کې الجزیرې راپور ورکړی چې د مصر د میات ښار کې د امریکا د طبیعي ګازو پر مرکز نامعلومو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي د راپورونو مخکې تر برید وروسته په کښتیو کې پراخه اورلګېدنه رامنځته شوې ده د مصر حکومت په دې اړه پلټنې پیل کړې دي د میات د طبیعي ګازو د پروسس سټیشن د مصر پټرولیم په سکتور کې یو له خورا مهمو او ستراتیژیکو پروژو څخه دی چې د کلنۍ تولید ظرفیت 15 میلیونه ټنو ته رسیږي په عراق کې په ځینو اهدافو د سعودي او امریکا له ګډو بریدونو وروسته په مصر کې په امریکایي تاسیساتو له بریدونو داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې د جګړې بل شوی اور قرار د عربي هیوادونو لمنه نیسي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان له زندانونو 880 افغانان آزاد شوي او د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي دغه وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې 213 کسان د تورخم له لارې او 180 نور د سپین بولدک له لارې هیواد ته داخل شوي یاد وزارت زیاته کړې چې دغه کسان په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زندان شوي وو په خبرپاڼې کې راغلي یاد کسان کورني ماشومان او مجرد کسانو چې په بیلابیلو لاملونو په پاکستان کې بندیان وو او د بیلابیلو مودو لپاره د بند شپې او ورځې تیرې کړې وې په همدې حال کې په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو نیول لا هم دوام لري ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي سعودي عربستان د پاکستان د 15 میلیارډ ډالرو پور د بیرته ورکړې موده د 3 کلونو لپاره وغځوله د راپورونو مخې دغه پور پاکستان ته د متحده عربي اماراتو د تادیاتو د برابرولو لپاره ورکړل شوی و که څه هم د پور موده غځول شوې خو دا اندازه لا هم د پاکستان پر مالي مکلفیتونو پاتې ده او باید په راتلونکو کلونو کې بیرته ورکړل شي اقتصادي شنونکي وایي د پورونو دا ډول غځول د هیوادونو لپاره د لنډمهاله مالي فشار د کمولو په برخه کې مرسته کوي پاکستان په وروستیو کې په کور دننه له پراخو بې ثباتو او ناامنیو سربیره د پیسو د نړیوال صندوق او د خلیجو هیوادونو سخت قرضدار دی د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا ښې چارې